وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سیرت په دې مبارک درسونو کې دا زمونږ 20م درس دی یا 20م بیان دی د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانول اوریده دا ښه کافي عرصه غواړي او ښه زمانه غواړي او غټه خبره په دې باندې عمل کول هغه بیا وخت هم غواړي، زور هم غواړي، ایمان او جذبه غواړي. اورېدو والا ډېر دي خو اورېدو والا او بیا عمل کولو والا دا لږ دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د مؤمنانو صفت ذکر کړی، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. مؤمنان هغه خلک دي چې خبره اوري نو بیا د ښې خبرې تابعداري کوي، په هغې پسې روان شي. دا د مؤمن شان نه چې دې خبره اوري او هغه یې هېروي، نه، بلکې الله سبحانه وتعالی د منافقانو د صفت ذکر کړی دی چې دوی تا سره کینی دا خبرې اوري خو حقیقت کې هغه غوږونه یې کاڼه دي کوم غوږونو باندې چې حق اورېدی کېږي، او هغه سترګې د دې مشرکانو بندې دي په کوم باندې چې حق لیدی کېږي. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. پیغمبر وایي تا ته داسې ښکاري چې لکه دوی تا ته ګوري خو دوی تا نه ویني، داسې خو ویني خو تا نه ویني، مطلب یعنې حق نه ویني. هسې دا غټې غټې سترګې کولو کړي او هسې دا غوږونه دي، دا ژبه، دا بدن. ځکه الله منافقان مبارک څه وایي کأنهم خشب مسنده، د دوی مثال بدنونه یې غټ دي نو تشبیه د لرګي سره ورکړه الله سبحانه وتعالی. لرګی یو بچ ته کور ته راوړي، غټ لرګی دی، دنګ لرګی دی خو ډډ دی نو غاړې ته دې ودرولی. اگر که د لرګی د سیز نه او د حجم نه غټ دی خو څه فایدې شتي؟ نقصان شتي چې ځای دله نیولی دی، دا نقصان شتي، ځای نیولی فایده خو دې بلکل نشته. د ده نه خو هغه معمولي لرګی ښه دی چې اور لګولو کې خو به څه فایده درکړي که نه. وړوکی خس کې وړه ټوټه اور ته به ور واچوې، څه نه څه خو به د اور تیز کړي که نه، څه نه څه فایده به وکړي په نسبت د دغه غټ لرګي چې دیوال ته ولاړ دی او څه فایده یې نشتي. دا هغه انسان مثال دی چې دوی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلسونو ته هم راتلو، هغې ګوره لیدلی دی په خپلو سترګو باندې او د هغه خبرې اورېدلي به د خپلو غوږونو باندې، بیا پرې عمل نه دی کړی. الله سبحانه وتعالی موږ د منافقت د صفاتو نه لرې ساتي او الله دې موږ کې د عمل د صفت پیدا کړي. خبره باندې عمل کول د اوچت صفت دی چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي. ځکه د بعض صحابه کرام مبارک راځي لکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهم او داسې نور، وایي ده د سورې بقره په 9 کاله کې ختمه کړې ده، ولې نه ورتله ولس یا تلاوت یې ښه نه اوس یا پرې نه پوهېدو سره. ما ورته یې په میاشت کې 2 پیرې 1 پیر ختمولی شو ټول قرآن، او هغه په 9 کاله کې سوره بقره ختموي. وجه دا دی چې هغې تفصیل بیان کړی دی چې آیت به اول یاد به کو، بیا به په هغې باندې ځان پوه کو، بیا به پې عمل وکړو، نو بیا به دې بل آیت ته واوړېدو. نو چې آیت باندې به نه و پوه شوی، عمل به پې نه و کړی، نو هغه به مخکې نهتو، ناجي سره به ولاړو. نو ځکه هغو څه وایي صحابه کرام، وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم نه قرآن اورېدلی دی، زده کړی هم دی، ځان هم پې پوه کړی دی، عمل هم پې کړی.
دا فرق د په هغو کې او په من کې اورېدو خو نن سبا هم ډېر دي بیانولو والا نن سبا هم ډېر دي او داسې مشتي چې پوه شي پې خو د عمل کول والا بیا لږ دي نو په ځان کې صفت د عمل پیدا کړه چې د رسول صلی سیرت ته خوشحالېده دا څه فایدهمنه خبره نه د رسول صلی سیرت اورېده په هغې باندې عمل کول چې دی پیغمبر څه کړي څه نه دي کړي دې صحابه کرامو څه کړي څه نه دي کړي یو جذبه یو شوق د پیغمبر طرف ته پیدا کېده دا په هغه اهدافو کې یو هدف دی کوم چې د سیرت ته بیانولو دي او هغه اهداف ما د دې مبارک درسونو سلسله چې شروع کوله د هغې په اوله کې ما بیان کړي که تاسو ته یاد دي آخرنۍ خبره موږ د سیرت په درسونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په باره کې کوله چاته یاده به کوم ځای باندې آخري خبره ولاړه ابو ایوب انصاري د کور ته ننوته بیا د هغه محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره موږ بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ووتو په لاره څه شي بعض واقعات او دغه شان مسجد قباء ته کله رسېدلی و او هلته یې څه وکړو هلته یو جومات جوړ کړو چې هغې ته څه ویله کېږي مسجد قباء فضیلت د دې جومات لمسجد اسس على التقوى من اول یوم بنیاد په تقوا ایښودی شوی بل فضیلت دا د رسول صلی الله علیه وسلم من تطهر فی بیته چا چې په کور کې اودس وکړو او بیا راغی مسجد قباء ته 2 رکعته یې وکړو الله به اجر د څه ورکړي د عمرې د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې هره هفته د هفتې په ورځ باندې خالي په ورځ باندې به راتو کله سور او کله پیاده راتو به دغسې کې به یې 2 رکعته کول د سنت طریقه ده دغه جومات ته چې اول پیر جوړ شوی د رسول الله هجرت نه بعد دغه اولنی جومات جوړ شو بیا دلته که سوال څوک دا وکړي چې الله دا فضیلت ولې مسجد قباء له ورکړی چې دې کې 2 رکعته لمونځ وکړي دا دې شو لکه عمره وجه د هغې دا ده چې د صحابه کرامو نه هغه ځای پاتې شو کوم چې د عمرې ځای و الله وله دلته دا اجر ورکړو چې د مکې نه خو ووتو که نو چې ووتو الله وله بل ځای ورکړو چې هلته هغه ثواب میلاویږي بل فضیلت یې دا دی الله وله اجر او د فضیلت په دې ورکړو چې اولنی جومات جوړ شوی دغه ځای کې بیا رسول صلی الله راغی مدینې ته او د مدینې وله خوشحالیانې او د هغوی د استقبال طریقه هغې ته ما اشاره کړې وه او ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راغی د رسول صلی الله علیه وسلم سامان او کیجاوی راواغېست او کور ته ننوتو موږ دا خبره ذکر کړې چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې کوم محلې ته ورشي ماماګانو محلې ته ورشي او دا مې د ماماګانو محله و ځکه چې دا بنو نجار دغه ځای کې اوسېدو دا قبیله او دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دی هم د دغه قبیلې نه دی بیا هغه په څه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم مېلمستیا وکړه او څومره محبت و هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه خبره موږ هلته بیان کړې وه د دې نه مخکې چې موږ مدني ژوند ته واوړو یو مکي دی بل څه دی مدني دی که تاسو ته یاد دي مکي دور چې موږ شروع کوو نو موږ هغه تقسیم کړی و د وحي ابتدا پټ دعوت ښکاره دعوت او په دې مراحلو باندې هغه تقسیم شوی دا مرحله د مدینې د دم په 3 مرحلو باندې د سیرت علماو تقسیم کړی ده چې دا موږ تقسیمولی شو 3 مرحلو ته یو مرحله هغه ده د هجرت نه شروع کېږي څنګه چې رسول الله هجرت وکړو فتنې ډېرې زیاتې شوې او د دین دشمنانو قسمه قسم چلونه کړي د دې دپاره چې د مدینې امن هغه خراب کړي او مسلمانان ګډوډ کړي د هغې تفصیل بیا په روان درسونو کې راځي چې هغوی څه کړي او دا مرحله د صلح حدیبیې پورې ده صلح حدیبیې چې وشوه نو دا فتنې او دا چلونه د دشمنانو دا ختم شو دویمه مرحله هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د شرک او د مشرکانو د مشرانو سره
معاهده او لوزونه کړي او دا مرحله ختم شو په فتح مکې سره. مکه چې فتح شو بیا د ضرورت پاتې نه شو. او دریمه مرحله بیا هغه چې خلک بیا فوج در فوج داخلېدو د الله په دین کې. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. او دا د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې 11 کالو د نبوت 11 کالو د هجرت چې دا مرحله ختمه شوې ده. د دې نه مخکې چې موږ دا مسله شروع کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم د جومات څنګه جوړ کړی مسجد نبوي او څنګه په دې کې په خپله کار کړی ده او صحابه کرامو سره مرسته کړې ده، دا خبره یاد ساتئ چې دا خو نه ده چې د مشرکانو نه د مسلمانان خلاص شو دلته رالو خبره ختمه شو. هغه ځي د سختونه او د امتحانونو نه مسلمانان رازاد شو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړو، اوس خپه په خپې باندې واچوه مزې کوه. نه، اوس خو بنیادي کار شروع شو، هغه دا چې یو وطن یو معاشره جوړول غواړي نوي، دا ډېر ګران کار دی. یو نوی وطن یو نوی بنیاد یې ښوده غواړي د رسول صلی الله علیه وسلم په امامتۍ کې او د هغه په امیرۍ کې. او دا کار سړي څه معمولي کار نه دی چې دا په ورځ دوه کې کېږي، دا په میاشت کې هم نه کېږي، دا په کال کې هم نه کېږي، دا ډېر وخت غواړي. لکه مدني دور څو کاله دی؟ 10 کاله په دې کې تېر شوي چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې یو بنیاد کېښودو د مسلمانانو دپاره. مسلمانانو یو ملک یو دوله قایمه شو د الله په اذن سره او د الله په توفیق سره. د ډېر محنت نه بعد د ډېر محنتونو نه بعد دا آیت نازل شوی دی ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج. دا بعض کسان چې څنګه تخم ورواچي بس څه غواړي؟ میوه غواړي. او غلطه طریقه ده او غلط سوچ دی. ته ستا کار دی تخم وراچول، تخم ورواچو، خیال یې ساته، په خپل وخت باندې به دا میوه راښکاره کړي. د دین دا کار هم دقه شان دی چې دا لږ لږ شروع شي او لږ لږ شروع شي او الله یې بیا خور کړي. سبحان الله. د دې ملک بلکې د مسلمانانو فقیه شیخ ابن عثیمین رحمه الله، الله سبحانه وتعالی ډېر ناشنا علم هغه له ورکړه. او داسې عالم نن سبا نشته چې د هغه په مکتبه کې د کتابونه نشته. او دا په هغه علماو کې د بعض علما داسې دي په دې امت کې چې د دوی نوم دې واغستو چې ده دا خبره کړې ده، زړه به دې مطمئن کېږي. ښه د ده نه به زیات علم والا عالم وي خو د هغه خبره به دې زړه نه مطمئن کېږي. دا الله دله یو مقام ورکړی په هغه علماو کې یو دا دی شیخ ابن عثیمین رحمه الله، چې کله به خبره کې ده خبره راشي چې دم دې شي ویلي دي به سړي زړه به مطمئن شي. هغه د دعوت ابتدا د سیرت هغه دغه په سیرت باندې کتابونه لیکلی شوي. یو کتاب کې دا واقعه یو شاګرد لیکلی ده چې کله شیخ رحم الله د دعوت دا کار نوی نوی شروع کو په قسیم کې، نو یو پیر د شیخ رحم الله درسو مازدیګر مانځنه بعد نو هغه کس وایي شاګرد وایي چې ما په اولني صف کې ځان له ځای نیولی و او چې بیا منځنه بعد چې مونځ وشو نو زه اودسماتې له لاړم او خپل کتاب مې په خپل ځای کېښود په اولني صف کې په امام پسې شاته. نو بیا چې ما اودس وکړو رالم جومات خالي و او هغه کوم ځای کې چې ما کتاب ایښود هلته یو کس ناست و. وایي زه ورم چې مونږ کړو هغه شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي زما کتاب یې اړو راړو داسې. ما ورته وایي چې شیخ درس نشي درس شته که نه؟ وما چې څوک ونیسو ته راغلی ته نه راغلیس درس شروع کوو بسم الله. هغه ابتدا وه په اخره کې بیا په زرګاو طلاب علم او داسې طلاب علم د هغه نه وو، کوم چې به د هغه خوا کې ناست وو هغه به علما وو خو د ده په مخ کې به طلاب علم وو هغه ټول. په جومات کې به ناستې ځای نه میلاوېدو. په امت کې د هر چا هر مسلمان غالبا په خوله باندې هغه نوم الا دا چې د توحید سره دشمني او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري سره کېدي چې هغه سره بغض کوي. خبره مې دا کوله چې هغه
محنت او کوشش ثمره وروسته راووته. نو ته به دا نه چې بس څنګه دې کار شروع کړو او بس ثمره غواړې، دوه درې ورځې دې چاته نصیحت وکړو خبره دې راونه منله بس. ځکه د شیخ ابن باز رحمه الله په سیرت کې دا راځي چې هغه به یو کس ته سندرې به یې اورېدې نشه ییزو او هغه ته به یې خطونه لېږل، لمونځ به یې هم نه کو، نو خط به یې ورته لېږو. بعضو کسانو ورته نصیحت هم وکړو چې شیخ صاحب بس غلی شئ چې نه کوي، نو ته دومره غټ انسان ته په مخ خطونه لګي دی ستا خبره نه مني. څه د پاسه 100 خطونو نه وروسته هغه سړی راغی په شیخ صاحب پسې توبه یې وویسته. بیا د هغه په شاګردانو کې شو د هغه نه علم وکړو، خو څه د پاسه 100 خطونو نه وروسته هغه راغی او دا خط دوی لېږلی وی او هغه ونه منه بل پرېږدی نه. زمونږ کار څه دی؟ محنت، کوشش، ثمره به الله راښکاره کوي که ته مخلص وي. الله که ته مخلص وي د الله سره ته ګوره چې الله یې څنګه ثمره راښکاره کوي او ستا د محنت به الله نه ضایع کوي. بلکې ګوره نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت او زیات نه زیات عدد چې راغلی په بعضو روایتو کې 80 کسان اوس اسلام قبول کړی. په 9.5 کاله کې څو کسان؟ 80 کسان. په یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم ما ولیدو پیغمبران الله راته وښودي شي قیامت په ورځ به بعض راشي نو د چا سره به ډېر کسان چا سره به لږ کسان. والنبي وليس معه احد، او بعض پیغمبران به داسې راځي چې یو امتي به ورسره هم نه وي چې د هغه دعوت یې قبول کړی، یو به ورسره هم نه یو. نو اوس دا کمی د پیغمبر په دعوت کې دی؟ د ده په محنت او کوشش کې کمی دی؟ نه نه ده راښکاره شوې ثمره. هغه صبر کړی دی، خپل کار یې کړی، او چې کله یونس علیه السلام صبر ونه کړو او خفه شو د خپل قوم نه، الله د مۍ خېټې ته ور واچو. څه یې ورته وویل چې کله الله د مۍ خېټې ته ور واچو نو الله په قرآن کې دا خبره ذکر کوي دی روان شو لاړ خفه شو د خپل قوم نه، صبر یې ونه کړو د الله حکم ته. بیا زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره دی دا ملک ما تاسو ته څه ووایي د مسلمانانو یو ملک جوړېدو والا دی د چا په امیرۍ کې؟ د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم په امیرۍ کې. خو د دومره صبر په ده کې د کوم ځای نه راغلی چې د 30 کاله صبر او میوه دا ده چې په دنیا کې الله سبحانه وتعالی هغه دین خور کړو. الله ورته یو نصیحت کړی په قرآن کې په سورة القلم کې څه ورته ویل الله فاصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت. پیغمبر وی صبر بکی ګوره مئی والا بشان کار ونه کی، ته به مئی والا بشان نه خفه کېږي. یونس علیه السلام تا ته به ډېر قسم سختې او تکلیفونه دا به راځي. اخو د سختو تکلیفونو یو جدا باب و د مکي دور. اوس د مدني دور هغه سختې به هم تاسو واورئ په جهادونو کې کم تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم ته رسېدلي، کم خواږه ملګري د هغه نه جدا شوي دي، خواږه خپلوان د هغې نه تللي دي، زامن یې وفات شوي دي، لوڼه یې وفات شوي دي. په دې هر ځای کې رسول صلی صبر کړی. خبره ما دې پورې راواغسته چې دا داسې اسان کار نه و چې په یو ورځ کې شی یا په 2 ورځو کې دې لپاره ډېر وخت پکار. په هغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم چې د کومو کسانو مخامخ دي هغه 3 قسمه دي. 3 قسمه خلک رسول صلی الله علیه وسلم ته مخامخ دي په مدینه کې. یو د هغه ملګري صحابه کرام او د دوی خو تپوس مه کوه، او بیا د مدینې هغه صحابه کرام کومه قرباني چې هغوی ورکړې د هغه انشاءالله یا په دې درس کې به تاسو واورئ یا پر روان کې. دویم مشرکان، هغه مشرکان چې لا ایمان یې نه دی راوړی، په مدینه کې دي خو ایمان یې نه دی راوړی او زور یې نه رسي. زور ولې نه رسي؟ زور د چا دی؟ د مؤمنانو دی. نو دوی ایمان نه دی راوړی خو زور یې نه رسي، نو بعض په کشمکش کې دي، نو ډېرو پکې ایمان قبول کړو. بعض پکې داسې هم دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د زړه د کومې نه دشمني ده، خو ظاهره کې څه نشي ویلی، په ظاهره کې هېڅ هم نشي ویلی. په هغو کې یو څوک دی عبدالله ابن ابی ابن سلول، دا ډېر مشر انسان و. وجه د ډېرې دشمنۍ سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې انسان
په مدینه کې دوه قبیلې وې د عربو، کومې اوس او خزرج. د دوی داسې دشمنیانې روانې وې چې په کلونو په سوونو کلونو د دوی دشمنیانې وې. ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه که نه چې په دې خبره به کوم په سوونو مړي شوي دي چې د یو قبیلې کس خپل اوښ پرېښودو، د بلې قبیلې کس وله کاڼی راواچو. د دې د لاسه هم په سوونو مړي شوي دي د جاهلیت په دور کې. نو د دوی په منځ کې یو جنګ شوی چې هغې ته ویل کېږي جنګ بعاث. د دې نه بعد دا اتفاق وشو جنګ نه بعد چې جنګ به ختم کو، اتفاق به وکړو او زموږ مشر به څوک شي؟ عبدالله ابن ابی بن سلول. نو دا خو څه معمولي مرتبه نه ده، یعنې ته د دوو قومونو مشر کېږي. د خپل قوم چې مشر دا غټه خبره، خو ته چې د دوو مشر شي دا څومره اوچت مقام دی. دې ته په انتظار و چې رسول صلی الله مدینې ته راغی، د هغه مشرتیا چې څه شوه هغه ترې لاړه. د دې د لاسه د ده په زړه کې ډېر بغض دی رسول الله صلی الله سره او ډېر حسد دی چې زما نه دومره غټه کرسۍ او زما نه دومره غټ مقام هغه د دې سړي د لاسه لاړو. بیا چا ده ته کتو نو په مدینه کې چا دې ته کتو نو چې د هغه سړی دغه اتفاق چې په دوه قومونو کړی چې دی به مشر شي. ولې؟ ځکه چې مؤمنانو خپل سردار ولیدو په مدینه کې، خپل مشر هلته ولیدو. نه دې د لاسه د ده بیا ډېر د رسول صلی سره بغض او قسمه قسم چلونه دي منافقانو کړي دي چې هغې کې به بعضو ته اشاره کوو انشاءالله. دریم قوم چې هلته کوم اوسېدو هغه څوک دي؟ یهود دي. یو خو د رسول صلی ملګري شو، دویم څه دي؟ مشرکان شو، او دریم یهود دي. ما تاسو ته د سیرت په درسونو کې په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې څنګه یهود جزیرة العرب ته ننوتي. یو وجه د هغې دا و چې د رومیانو د ظلم نه راسه دوی را تښتېدلي دي او په حجاز کې هلته یې ځای نیولی، یعنې دوی اصل عرب نه دي، دا په اصل کې عبرانیانو. څه عبرانیان، خو دوی د عربو سره دومره پاتې شوي وو، دومره چې د هغوی هغه ژبه، د هغوی هغه لهجه، د هغوی هغه عادات، د هر څه په دوی کې دننه راغلي وو. او دومره ظالمانو د یهود کوم چې په مدینه کې اوسېدو چې دوی به عربو ته د سر پس نظر نه کتل، دا به وي چې د انسانانو هم نه دي. او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. دا به خپلو کې وي وایي د دې امپړو خلکو مال چې خوري د دې زموږ نه الله تپوس نه کوي. امیین به دوی ته وي، ځکه چې دوی سره خو تورات دی، تعلیم یافته خلک وو، ډېر پوهه خلک وو، په فنونو باندې ډېر ښه پوهېدو، هر قسمه کار دوی کوو، پیسې ګټلو طریقه هم دوی ته معلومه وه. بل دا چې د جادو مادو به هم کوو، نو په دې جادو باندې هم ډېر عرب متاثره کړي وو. او الله سبحانه وتعالی په سوره بقره کې دا خبر ذکر کړی چې د جادو بنیاد د په یهودو کې دی. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، چې دوی نسبت ته جادو چاته وکړو؟ سلیمان علیه السلام ته. الله وینا سلیمان علیه السلام جادو نه دی ښوولی، جادو خو شیطانانو ښوولی، خو په یهودو کې دا جادو پاتې شوی دی. نو دوی به جادو کوو په دې عربو باندې، اوس او خزرج باندې. نو دا خو سادهګان خلک و، مشرکان و په هغه ټایم کې. نو دوی به متاثره شو چې یاره دې کسانو کې څه چل دی، لکه مسلمانان یې دوکه کړي دي جاهلان، نو پاتې له هغه خلک چې د هغوی سره یو دین هم نشته. مسلمانانو کې دوکه کړي نه، دا د پیر صاحب نوم یې وله ورکړی دی، د پلاني صاحب نوم، پلاني صاحب هغه اکثر هغه کوډګري جادوګري. نو دوی کې دا کار و په دې یهودو کې، د دوی دا مالونه به یې خوړو د دې عربو ده. او بل مالدار د څه د لاسه چې تجارت او کسب به یې کوو، او د بهر نه مدینې ته به یې کپړې راوړي، دانې به یې راوړي، شراب به یې راوړو، کجورې به یې راوړي، او کجورې به یې لېږلي هم د دې ځای نه. د هغې د لاسه دوی تجارت ډېر په زور او شور کې روان. عربو سره چې څومره مال و په مدینه کې او خواوشا کې، د هغې نه په څو چنده زیات د دې یهودو سره. بله خبره پکې دا وه، د دې د لاسه مالدار و چې سود به یې ډېر کوو. دا خو الله په قرآن کې دوی دا صفت ذکر کړی چې دوی څه کوي؟ سود کوي. نو دې عربو له به پیسې ورکولې، پیسې خو دوی سره ډېرې وې که نه، نو دوی له به قرضې ورکولې، بیا به یې ته وروسته دا قرضه غوښتل سره د سوده. نو د هغې د لاسه دوی ښه مالداره شوي. الغرض په مدینه کې د دوی ښه مضبوطې پانجې لګېدلې وې، ښه مضبوط. او یهود
څنګه چې هغه وخت کې وو اوس هم هغه شان دي. اوس هم دوی ګیره اچولې ده، اوس هم د دوی اوږده اوږده تخطیطات دي. داسې مه ګوره چې دا مړه وړوکی ملک ته دا لږ خلک دي، دا لږ خلک خو ډېر خطرناک خلک دي. اوس هم غټ غټ ملکونه د دوی د زور لاندې دي. داسې چلونه دوی کوي چې زموږ په ذهن کې هغه نه راشي، زموږ په ذهن کې نه راشي. ځکه یو عالم په دوی باندې کتاب هم لیکلی چې هغه د دوی تخطیطات او د دوی هغه مشورې پکې رانقل کړي کومې چې دوی پخوا کړي دي. نو په بعضو کې مشوره کړې ده وي د نن نه 1500 کاله بعد څه کول غواړي، د نن نه 1500 کاله بعد به څه کوو د مسلمانانو سره او د دې نورو مذهبونو والا سره، او زمونږ څه به خورو سبا وړو له څه اخیسته غواړي، شهوت به څنګه پوره کوو. دغه دوه درې خبرې دي دې خوا مونږ چې ته اورېدلي دي. مسلمان به څنګه کمزوری کوو، مسلمانانو ملکونو سره به دشمني څنګه کوو، مسلمانان به څنګه بدنامو. دا د بعضو مسلمانانو دا هدف دی. ګورئ نو لارې هغه د اسلام دشمنانو ته اسانه کړې ده. دا کوم یهود چې په مدینه کې اوسېدو دا 3 قبیلې وې، بنو قینقاع او بنو نضیر او بنو قریظه. خو دوی په دې مدینه کې چې اوسېدو نو لازم به ته دغه کوم چې د مدینې اصل خلک دي د هغوی سره به څه کې، د هغوی سره به ملګرتیا کې او د هغوی په امان کې به اوسېږي، ځکه دا علاقه خو اصل د هغوی ده. نو بنو قینقاع دا حلیفانو او حلف یې کړی و د خزرج والا سره. خزرج قبیله چې کومه ده په عربو کې دوی یو څوک ملګري دي بنو قینقاع. او زما دا خبرې یادې ساتئ پر روان درسونو کې کېدای شي بیا دا تفصیل نه وي، نو هلته زه مختصر ویلی شم چې خزرج والا او کوم یهود چې د هغوی سره ملګري وو. چې تا ته یاد دي چې کوم یهود دي، نو خزرج والا او کوم یهود ملګري دي بنو قینقاع. او د دې یهودو کورونه په مدینه کې دننه وو، بلکل مدینې په منځ کې وو دا خلک. دویم بنو نضیر او دریم بنو قریظه. او دا دواړه قبیلې د اوس سره ملګري دي، د اوس سره دوه دي، خزرج سره یو قبیله. او د دې دواړو قبیلو کورونه دا د مدینې په غاړه باندې وو، طرفونو ته وو. دا څنګه شړلی شوي د مدینې نه، دا به په دې مدني سیرت کې راځي. دوی څه کارونه کړي چې د هغې د رسول الله هم بعض شړلي دي او بعض یې وجلي دي. هغه څنګه اولې د رسوله ښه په طریقې سره او همیشه راځئ او اورئ یې، نو تاسو به هغه ځای انشاءالله واورئ که الله سبحانه وتعالی ژوند راکړی. دا 3 قبیلې په مدینه کې وې د یهودو او د دغه قبیلو سره د دوی ملګرتیا وه. ناشنا دوکه دا کوله الله په سورة البقره کې ذکر کړی چې موږ لوز اخیستی و د یهودیانو نه چې یو بل به نه وجنئ او یو بل به د کورونو نه نه وباسئ. او دریم دا که چېرته څوک قیدي شي نو هغه به رازادوئ په شریکه. دا 3 خبرې په یهودو باندې څه دي لازم دي. ښه دوی به څه چل کوو. هلته خو بنو قینقاع یهود ملګري د خزرج سره او دا 2 نور ملګري د اوس سره، او د اوس او د خزرج په منځ کې جنګونه راځي. ښه چې جنګ راشي او تا سره د چا ملګرتیا ده به لازم ودرېږي تا سره. نو دې ظالمانو به د تورات هغه حکم چې الله ورته کړی و هغې پروا به هم نه کوله. نو د دوی په مقابله کې چې به کوم یهودی راغلی و هغه به مړ کوم، هغه به د کور نه مو ویستو. که اوس زورور شو یو دغه یهودیان به زورور، که خزرج زورور شو نو دغه یهودیان به زورور. خو چې کله به قیدي شو دې دوکې ته اوس ګورئ وجني د کور نه وباسم، خو دا حکم د تورات منو چې قیدي به رازادې. نو چې کله به پکې څوک قیدي شو نو بیا به اعلان وشو چاندې را جمع کوي زمونږ رور پلانې قبیلې والا قیدي شوی دی هغه رازاده و. سوال زړه کې دا راځي چې ولې تاسو په دغه 2 حکمونو عمل نه کوئ، په دې 3 باندې کوئ؟ هغې وجه دا ده چې په دې کې وهنه وه. چانده چې را جمع شي قیدي رازاد کو مثال کې په 100 دیناره په 1000 درهمه په 1000 دیناره را جمع شوي 10,000 دي، 9,000 چېرته لاړې؟ خېټې ته لاړې. نو دا یو حکم هم د څه لپاره مني؟
د دوکو دړکو دپاره. ځکه ورته الله څه ووایي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ها بعض احکام به منئ او بعض به نه منئ. دا صفت ګوره په بعضو مسلمانانو کې هم راغلی، الله دې موږ ساتي، چې کومه خبره د ده د خواهشاتو موافقې د دین هغې ته دین وایي، او کومه چې د خواهشاتو او د پلار او د نکاح او د مذهب او د ملک او د ژبې خلاف وي، نو بیا دغسې کې د اسلام دغه حکم لم لته ورکوي، منلو ته تیار نه وي. په یو ځای کې وایي اسلام ناشنا دین دی، اسلام ناشنا دین دی، ناشنا حکم دی، سخت خوند مزه کوي او خوند کوي. چې ته وګورې د ده پکې فایده وي، د ده پکې څه وي؟ فایده وي. راجمع به شي یو عالم ته، یو قاضي ته، محکمې ته، موږ له فیصله وکړه الله په شریعت باندې، فیصله چې ولو کې پته ځوي چې دا خو فیصله کې موږ ته نقصان دی، د هغې نه مخ واړئ. بیا چې شو هغه صفتونه چې تا د شریعت کول، نو یهودو کې دا مرض و چې دوی به څه چل کو، حکمونه به بعض منل بعض به یې نه منل، کوم چې به منل هم د دوی به کې فایده وه. ښه دا دومره حسد والا خلک دي او د دې واقعي نه اندازه ولګوئ. دوی ته پته ولګېده چې دا پیغمبر چې مدینې ته راغی ښه وپېژندو چې دا هغه دی کوم چې په تورات کې تذکر راغلی ده، بلکې الله څه وایي؟ وایي دوی دا پیغمبر داسې پېژني لکه څنګه چې خپل زامن پېژني. دا پیغمبر چې ولید خو ته پته ولګي چې ما هغه پیغمبر راغی کوم پیغمبر تذکره چې په تورات کې شوې ده. بیا ولې حسد او بغض او ایمان پې نه راوړي؟ وجه د هغې دا ده چې ولې په عربو کې راغی، ولې د عزت الله دوی له ورکو. ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها دا څوک ده؟ د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده، او د غټ یهودي حیي ابن اخطب لور ده. دا په خپله دا واقعه بیانوي. وایي زما د پلار په ټولو بچو کې زه خوښوم او سمه یې خوښوم، او زما تره ابو یاسر د هغه هم زه ډېره خوښوم، او چې کله به زه دوی ته مخامخ شوم او دا نور ماشومانان به مو، نو زه به په غېږ کې اوچته کړم او د نور له به لاس نه وړو، ډېر محبت ته لاس. وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته او ورغی قبا ته، او قبا کې موږ دا خبره ذکر کړو چې بنو عمرو بن عوف خاندان خواله ورغی او هلته یو څو ورځې تېرې کړې. نو چې څنګه دی راغی هلته او زما پلار خبر شو حیي بن اخطب چې خو هلته راغلی قبا کې دی، نو سحر له پسې ورغی، او زما تره ورسره مو ابو یاسر ابن اخطب خو وختي ورغلي وایي، سحر د رڼا چې لګېده دوی رسېدلي وو هلته، او وی واپس رانلو مګر دا چې نور په ډوبېدو دوی راورسېدو دواړه کسلانین ساقطین رالو او سستی پکې راغلی وو او خپه وو او مات رامات شي وو. وایي چې څنګه راننوتو نو زه خوشحاله شوم لکه څنګه چې مخکې کېده، پلار سړی ویني تره ویني خوشحالي. وایي ما پسې ورمنډې کړې خو یو مو اوچته نه کړه مع ما بهما من الغم. څه د لاسه؟ غم د لاسه. نو زما دې پلار او دا تره چې کله کېناستو، نو زما دې تره زما دې پلار ته وي حیي بن اخطب ته هو دا سړی خو هغه نه دی، وایي دا دومره ظالمان دي. وایي هغه وایي چې نعم والله هو الله مې قسم موقع دی، التذکره چې تورات کې راغلی موقع دی. وی بیا ورته وایي چې ښه یقیني خبره کې دا هماغه دی؟ وایي او ښه یقیني کوم دا موقع دی. فما فی نفسک من، نو زړه دې څه وایي، اراده دې څه ده په مستقبل کې؟ وی اراده مې ده د ده سره دشمني، والله ما بقیت چې څو پورې مې په جسم کې سایي د ده سره به دشمني کوم. د دومره ظالمان او دومره حسد والا چې قسم یې مو خوړو چې او دا هغه دی کوم چې تورات کې تذکره راغلی، دا هغه انسان دی چې تذکرې موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او دې پیغمبرانو کړې ده. ښه یو بله واقعه د دوی د حسد د راښکاره کولو دپاره امام بخاري دا روایت راوړی چې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا ډېر اوچت صحابي دی،
خو دې د یهودو په غټو علماو کې غټ عالم و. د ساتي په غټو علماو کې غټ عالم و، معمولي سړی نه و. کله چې دته پته ولګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم راغلی د مدینې ته، بنو نجار محله کې اوسېږي، راغی پسې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو. بعض سوالونه یې ترې وکړو چې د هغې جوابونه صرف پیغمبرانو ته معلوم دي. رسول صلی الله علیه وسلم ورله جوابونه ورکړو، په سترګو کې اوښکې راغلې چې وایي دا خو مکه سړی ایمان یې راوړو. په ده قضیې کې په کوم ځای کې چې ولاړو با قضیې کې کریمه ووایي. دا د حق پرست علم کاري چې علم یې د الله د رضا دپاره کړی، الله ورته حق لازم نصیب کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله یهودیان ګوره ډېر سخت دوکهباز قوم دی او بهتانونه ډېر لګوي، وره ډېر زیات بهتانونه لګوي. نو که چېرته دوی ته زما د اسلام پته ولګېده نو دوی به په ما باندې بهتانونه لګوي. خو ته هسې تجربه که چې څه وایي. رسول صلی په یهودو پسې یو کس ولګوي، دی خو راشي رالو ټول را عبدالله بن سلام ته وایي ته دننه کور ته ورشه ته مه راوځه. عبدالله بن سلام رضی الله عنه به کور کې دننه ناست، دا ټول را جمع شو. وایي څه وایې رسول صلی الله ای رجل فیکم عبدالله بن سلام، عبدالله بن سلام څنګه یې تاسو کې؟ اعلمنا وابن اعلمنا، دا خو ځان له شان دی. په موږ کې پوهه سړی دی او په موږ کې د پوهه سړي زوی دی. واخیرنا وابن اخیرنا، په موږ کې غوره سړی دی او د غوره سړي زوی دی. وسیدنا وابن سیدنا، زمونږ مشر دی او زمونږ د مشر زوی دی. وافضلنا وابن افضلنا، افضل انسان په موږ کې هم دغه دی او د افضل انسان زوی دی. تزکیو ته ګوره څومره مهرونه یې وله راواچول. او دی ښه هسې وي که زه تاسو ته ووایم چې هغه مسلمان شوی دی، ویم څه وایي؟ وی اعاذه الله من ذلك، الله دې وساتي دې نه. ته څه وایي؟ او پوه سړی دی هغه نه دا نشي کېدی. دوه درې پېرې دوی دا خبره وکړه. عبدالله بن سلام راووتو، رسول ته اشاره وکړه، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. چې څنګه دا خبره وکړه څه یې ویلي نه، صرف کلمه ووایي. وی شرنا وابن شرنا، په موږ کې شري انسان او د شري انسان زوی دا دی. اجهلنا وابن اجهلنا، په موږ کې اجهل انسان غټ جاهل دا او د غټ جاهل زوی دی. هغه ورته ویل یهودیانو اتقوا الله، د الله نه ویرېږئ. په هغه رب مې دې قسم وي چې هغه د عبادت حقدار دی. تاسو ته ښه پته ده چې دا پیغمبر دی، تاسو یې پېژنئ. او دی وی زه په خپل زوی کې شک کولی شم چې کیدای شي مور یې ماله دوکه راکړي، خو په دې سړي کې ذره برابر هم شک نه کوم. کیدای شي زه وایم چې زما ښځې ماله دوکه راکړي، دا شک زما راتلی شي، او دا بچی کیدای شي د بل چی. خو په دې انسان کې زما شک نشي، دا هماغه دی کوم چې تذکره په تورات کې راغلی ده. هغه جاهل زوی ته وګوره، ده ته اوس وګوره. سبحان الله. ګوره دې ځای کې دا فایده، که دا یهودیان د عقل خاوندان وی نو دوی به ایمان راوړی وی چې هغه انسان چې موږ وی عالم دی او د عالم زوی دی، نو چې هغه ایمان راوړو خو مسله حق ده که نه. ښه دا صفت په بعضو مسلمانانو کې هم شته. لکه شیخ القرآن المفسر عبدالسلام الرستمي رحمه الله، الله یې هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووري. ډېر یو پرهیزګار تقوادار الله والا. ابوالعز مې کتو یو عالم اثرو، هغه وی شیخ صاحب 300 تفسیرونه د الله د کلام د تفسیر دپاره کتلي دي. 300 تفسیرونه، ایسې چې یو تفسیر یو جلد دی، بعض تفسیرونه داسې 10 جلده 40 جلده، دا یو حسابي. شیخ صاحب 300 تفسیرونه کتلي و دې دپاره چې الله د کلام تفسیر وکړي په صحیح معنو سره. کیدای شي څوک ما لږ په دې خبره باندې
دغه هم کې چې ته غلو کې نه غلو نه کومه په صحیح معنو سره په پښتنو کې چې مفسر قرآن تیر شوی دی هغه شیخ القرآن عبدالسلام رحمه الله قرآن چې به د هغه د خولې نه راوتو د هغې به یو خوند و ځان له ما د شیخ تفسیرونه الحمدلله ډېر اورېدلي خو ما چې به اورېدو دا سوچ ما کو چې دا سړی الله پیدا کړی دی دپاره چې زما په دې کلام باندې خلک پوه وکړي دقې د هغې کار و نو ډېر پرهیزګار متقي انسان او داسې انسان ته الله لازم حق نصیب کوي دلې چې د الله نه یېرېدو که نه الله ورته حق نصیب کو هغه کم بدعات او خرافات چې د پخوانه کېدو په دغه علاقو کې او په دغه خلکو کې شیخ صاحب رحمه الله د هغې رد کړو او وایي زه د دې نه بري یم قرآن او حدیث مطالعه چې وکړئ نو په یو ځای کې تاسو ته دا شیونه نه میلاوي دې خلکو دې بدعتیانو چې د شیخ عبدالسلام رحمه الله تذکره به کوله مخکې نو څه به وي شیخ القرآن او شیخ العرب والعجم او شیخ الکل او فصیح اللسان او لذیذ البیان او دا خبرې به کوله مناظر اسلام به چې شیخ رحمه الله دوی ته ووایي چې ستاسو دا کار غلط دی سعودي عرب نه کجورې راغلې کجورو خراب کو لکه نو تا وله صفتونه کول چې دا شیخ العرب والعجم دی نو شیخ العرب والعجم په کجورو خرابېږي تا وي چې دا مناظر اسلام دی نو مناظر اسلام په کمبلو باندې حق پرېښودو دی کمبل یې اخیستې یو لګي او ما ته اورېدو ښه مخامخ لګي پوره ډکه ټریلر یې راغلی و د سعودي عرب نه د کجورو ما ورته ویل د شیخ رحمه الله او بیا ډېر ساده انسان و حق یې صرف د کجورو دپاره پرېښودو نو پیسې به یې اخیستې وي پیسې یې ښه وي نو صرف بیله بیله کجورې واخیستې او حق یې پرېښودو خو دا هغه صفت دی کوم چې په چا کې و یهودو کې و هوښیارتوب خو دا دی چې شیخ القرآن رحمه الله حق قبول کو او وی چې دا خبره غلطه او صحیح ده تا منله مخکې چې دی حق وایي که نه خو دا به اوس حق وایي که نه تندی وله ښکل که محبت ورسره ښه ډېر که وایه شیخ صاحب الله دې ستا ژوند د برکتونو ډک کړي چې ته ځای په ځای موږ ته حق بیانوې په کار خو دا و او داسې ډېرو خلکو وکړه خو بعض پکې څه و هغه پکې داسې پاتې شو شیخ رحمه الله یو بیان کې دا خبره کړې و ما ته اورېدلې و وایي سپینګیري ناست و سپینګیري او زما باره کې خبره کوله سپینګیرو خو بیا اکثر دی پیتاو ته ناستې دي نور ته نه هغوی بیا ځان له خبرې او کجورو خراب کو خطه کړه مولا خو بس دا کمبل ورسره خپه وښویله کمبل یې ولې راغلي وي هغه یو پکې وي چې یا الله توبه چې د قیامت په ورځ به ګوره امام صاحب له څه جواب ورکوي هر څه خو پرېږدي خو چې دی امام صاحب ته مخامخ شي دی به هغه ته به کم مخامخ کیږي او دی به هغه له څه جواب ورکوي یعنې داسې د خلکو ذهن جوړ شوی نه دا خبر یو فائدې مې ذکر کړ دا اکثر زموږ په علماو کې حق پرستو علماو کې د دې شیخ صاحب تذکره ډېره کېږي چې د کجوري اخیستی د پلانې شی اخیستی پلانې اخیستی هېڅ هم نه و هغه د حق خون اخیستی و د حق خون یې اخیستی و نو د حق خون چې ولې هغه نه خو به صبر نه کړي او حق وایي بیانوي الله دې شیخ صاحب رحمه الله وبخي او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او الله سبحانه تعالی د هغه جهود په خپل در کې ټول قبول کړي اسی دا د یهودو معامله ده د مسلمانانو سره خو رسول صلی په خپلو سترګو دا ولیدله دا خبره چې یهود دومره ځای ولګوله چې په روان ژوند کې د دوی سره ډېر احتیاط پکار دی روان ژوند کې چې دوی سره څه معامله هم کوو نو هغه به څه کوو هغه به ډېر په سوچ او په فکر سره کوو خو یو دشمن بل دی د مسلمانانو هیر شو ده نه غټ دشمن نه بهر دی مکی مشرکان قریش ابو جهل دی دا غټ دشمنان دي د دوی تذکره خو پکې لازم کې کله چې مسلمانان لاړو مدینې ته نو د دوی هغه بغض او دشمني ښه ډېره شوه هلته د قریشو یو مقام هم دی د ټولو عربو په منځ کې ځکه چې د الله د کور خادمان دي که نو دوی څه چلو کو دې ظالمانو چې دا ټولې را جمع کول هر یو قبیلې پسې به ورتلو
وی زمونږ نه کسان تښتېدلي دي مدینې والا وله ځای ورکړی دی دی کړي هغه به یې غوسه کړو د دې د لاسه د مدینې اقتصادي حالات څه شو کمزوري شو ځکه چې هلته مدینه خو تجارت کې خصوصا د کجورو تجارت دا تجارتونه به کېدو بهر نه به مال لاتو د دې ځای نه به تو د تجارو لارې وې په دې طرف باندې دمه به په دغه ځای کوله د دې د لاسه هم ډېرې پیسې راتلې هغوی ته خو چې کله مشرکینو د مکې مشرکینو دا قصه شروع کړه نو د مدینې اقتصادي حالت څه شو کمزوري شو خو دا خبره یې ساتئ چې مدینې والا صحابه کرامو حالات نه دي کمزوري شوي هغوی اقتصاد خو پرېږده هغوی دا وي یا رسول الله که دا کورونه که دا بچي دا ټول په دې خاورو کې خاورې شي بیا هم ستا ملګرتیا نه پرېږدو په دې موږ نه شاته کیو چې حالات هم کمزوري شو دا د الله امتحان دی ګوره یو فایده یې د ساتئ چې کله دین طرف ته توجه ډېره شوه که نه الله به تا باندې امتحانونه راولي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله ویلي د خلکو دا ګمان دی چې دوی به وایي چې موږ ایمان راوړلی دی زه به امتحانونه نه راولم بیا سوچ وکړه یو خو یې ویلي دي چې موږ ایمان راوړی دویم غواړي چې زموږ سره څوک اوسېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو په دوی باندې خو بیا ناشنا امتحانونه راشي پیغمبر هم غواړي چې دغه ځای کې دي د دوی سره نو په دوی به ډېر امتحانونه راغلي غټ امتحان دا دی چې د دوی خپل اقتصادي حالات کمزوري کېږي او هلته مهاجرین هم راورسېدو چې سړي خپل حالات کمزوري شو د بهر نه پې نور خلک راشي نو حالات ښه کمزوري شو په دې حالاتو کې دوی څه کړي دي او انشاءالله زه تاسو ته بیانوم باذن الله وګوره که دې درس کې موقع راشي ښه داسې ما تاسو ته عامه نقشه بیانه کړه د کوم ځای د مدینې چې ستاسو په ذهن کې وي چې ګوره مدینه کې داسې خلک اوسېدو مشکل مسلمانانو ته اوس څه دی قریش د بهر نه لګیا دی دا مشکل دی اقتصادي حالات د مدینې کمزوري شو دا یو مشکل مخې ته راغی مسلمانانو ته بل مشکل پټ منافقان پکې دي د دوی سره غټه جاخه روانه وه د هغې تفصیل به هم راشي بل مشکل یهود دي دوی به څنګه کنټرولوي دوی به څنګه د خپل زور لاندې پاتې کوي د ټولو نه غټه خبره اسلام د ټولې دنیا ته څنګه رسي او دا ټول بوج د دغه یو انسان په اوږو باندې و ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله يبوج خدنا ما وجدت كنا دي بوج الأملا ما تولى الله وي خلا توفيق ده الله رحمه وكرمه يعني دي بوج خم لا ما تولى البيغمبر صلى الله عليه وسلم يوني ملك جوړول یو نوی معاشره قایمول او داسې خلک ملګري کول چې هغوی په سونو کلونو دشمنیانې د یو بل سره کړي جاهلان نه ورسره اسماني کتاب شتي نه څه پېژني دوی ته دین خوا دین طرف ته راړول دا ډېر ګران کار دی خو چې الله یې اسانه کړي نو اسانه یې کړي رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راننوتو د جمعې ورځ وه 12 ربیع الاول چې رسول صلی مدینې ته راننوتو فرق شتي په دې کې او په څه کې قبا ته راننوتو خیال کوئ ګورئ ښه قبا ته راننوته جدا دي او مدینې ته راننوته جدا دي ابو ایوب رضی الله په کور کې کوشو رسول صلی او دی وی اوسېده وي دلته دي انشاءالله وی دلته به اوسېږو په دغه ورځو کې رسول صلی اولنی کار دا وکړو چې د مسجد نبوي بنیاد یې کېښود راځي یو جومات جوړو په هغه ځای کې جومات جوړ کړو په کوم ځای کې چې د رسول صلی اوښه ناسته وه دا اوس چې کوم ځای کې مسجد نبوي دی که نه بالضبط په دغه ځای کې د رسول صلی اوښه ناسته وه نو رسول صلی تپوس وکړي دا ځمکه د چا ده هغوی یا رسوله دا خو د 2 یتیمانانو ده دا د هغوی ځمکه د رسول صلی هغوی خواله ورغې او د هغو نه یې هغه ځمکه واغسته او په دغه ځای کې کار شروع کړو په خپله هم لګیا و صحابه کرام به ورسره هم لګیا و په خپله به یې دا ګټې راوچتې کړې
او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی سره دا خاورې به اوچتولې په ګیره کې په ویښتو کې دا خاوره او دوړه به پرته وه ولې دا هر څه غم ورسره د یو امت دی دا کاڼي به یې راوچتول او دا به وي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره یا الله وي ژوند خو د آخرت ژوند دی دې کې به دوی ته داسې اشاره وکړه چې د سختې راځي نو خیر د ګزاره وکړي یا الله وبخه انصار او مهاجرین انصارو به په جواب کې دا ووایي لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل که چېرته موږ کېناستو پیغمبر کار کوي نو خو د ګمراهۍ غټه نښه به زموږ دقه ده چې پیغمبر دې لګیا کار کوي او موږ د ناستو نندارې کوو ټول په شریکه لګیا دغه جومات یې آبادو په دغه جومات کې په دې ځمکه کې بعض ځایونو کې د مشرکانو قبرونه رالو او بعض ځایونو کې هسې خالي کنډرې او بعضو ځایونو کې ونې وي د کجوري او بعضو ځایونو کې ونې وي د غرقد نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو نو د مشرکینو هغه قبرونه هغه د هغه ځای نه نقل کړی شو هغوی د هغه ځای نه وویستی شو کنډرونه چې کوم هغه یې برابر کړو او امر یې وکړو چې دا ونې دا پرې کوي چې دا ځمکه صفا شي او دا ویسئ د جومات چې کومه قبله ده هلته یې ولګوئ هلته یې کښېږدئ دا ټولې ونې هلته کېښودئ کوم ځای کې چې د جومات څه ده قبله ده او باټن کې قبله کوم طرف ته مسجد اقصی ته ښه رسول صلی الله علیه وسلم قبله جوړه کړه دغه ونې پکې کېښودې او طرفونه غاړې دا ول د کاڼو نه جوړ کړو او دیوالونه چې ول اوچت کړو نو په دیوالونو کې چې دی نو خټه او ګټه دا یې ګډه وډه کړه ویې لګوله ګټه پکې استعمال شوې ده او څه شی خټه دا پکې استعمال شوې ده چت رسول صلی الله علیه وسلم وایي چت ولا جوړ کړي د کجورو د څانګې او پاڼې دی بې له پاسه ور واچولې او د کجورو چې کوم ویښونه دي وي د دې نه وله ستنې جوړې کوي نو دغه یې وله ستنې کړې او لاندې په ځمکه باندې شګه او واړه واړه کاڼي دا پې واړوئ او د دې جومات دپاره 3 دروازې جوړې شوې رسول صلی الله علیه وسلم 3 دروازې پکې جوړې کړي پوره دا جومات اوږدوالی اگر که د سیرت والو پکې لږ اختلاف شته د دې جومات اوږدوالی هغه تقریبا 100 سنګله دی 100 ذراع او غاړو نه هم دقه شان اوږد دی او پلنوالی هم تقریبا دومره و او لاندې بنیاد هغه تقریبا 3 سنګله دی بنیاد چې کوم باچې ده هغه څو سنګله دی 3 سنګلې دې 3 لاسه ووایه او د دې په خواوشا کې رسول صلی کورونه جوړ کړو اوله کورونه او دا کورونه هم د خټې نه او د ګټې نه جوړ کړو او له پاسه پې د کجورو دا پاڼې او څانګې دا یې پې واچولې او دا د رسول صلی د بیبیانو کورونه مختصر کورونه و د رسول صلی لنډ او تنګ چې څوک به ورننوتو نو چت سره به یې سر لګېدو او لاس خو به ښه په اسانۍ لګېدو ځکه روایت کې راځي چې عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول صلی به د شپې لمونځ کوو زه به اوده ومه نو زما د خپې به د رسول سلم او د قبلې په منځ کې وي نو چې کله به سجدې له تو نو ما له به یې لاس راوړو ما به خپې راټولې کړې بیا چې به د سجدې نه پاڅېدو ما به خپې وغځولې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي زه تللی وم شپه مې وکړه د خپلې ترور میمونه کره نو رسول صلی وسلم او میمونه دا په اوږدو پراته وو او زه نور نه و زه د هغوی خپو ته پروت وم په پلنوالي دا د رسول وسلم کورونه وو دا د هغه انسان کورونه وو چې هغه اشرف المخلوقات على وجه الارض او زمونږ بنګلې م جوړېږي نو زړی نه مطمئن کېږي کورګی غونته کې مو یې جوړ کړی دلته صرف ګزاره پکار دی صرف ګزاره پکار دغه د رسول سم جومات خو ایمانی جومات و د ایمان نه ډک جومات
دا جومات ګوره صرف د مونځونو ځای نه وګورې، دا پورا یو مرکز و. دلته به تعلیم ورکړی کېدو، علم به رسول صلی دغه ځای کې خو. او دا یاد ساتئ چې اسلام کې اولنۍ مدرسه د چا ده؟ هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ده. استاذ یې هغه دی او شاګردان یې صحابه کرام دي. او بیا دلته دا فایده یې ساتئ، کوم علم چې په جومات کې وشي دې کې ډېر زیات برکت وي په نسبت د هغه علم چې هغه په مدرسې په آبادۍ کې یا جامعه یونیورسټۍ کې کېږي. او دې زما خپله تجربه ده چې کمې مسلې کم کتابونه موږ د علما کرامو سره په جومات کې به وي، نو په هغه علم کې به برکت ډېر زیات و په نسبت د هغه علم چې سهار به زه جامعې ته تلمه او هلته به ما کوم. دغه مسلو کې به برکت ډېر و، کوم چې به د علماو نه زده کېدي په جومات کې د الله کور د ایماني ماحول جوړ شوی. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د جومات د صرف دې لپاره نه دی چې جومات ته او بس مونځ پکې کېږي، په دې کې مونځ، تعلیم، مجاهدینو تیارول او بلکې د امت ټولې مسلې دا په دغه ځای کې حل کېدې. مشورې چې به څه کېدې دا به هم د رسول صلی په جومات کې کېدې. ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم اکثر وخت په جومات کې تېرو، او یو وخت هغه چې د بیبیانو سره به تېرو، او یو وخت به یوازې د الله سره تېرو. دا کورونه ورته ولې نږدې جوړ کړو چې په وتو راننوتو کې صحیح اسانتیا وي، بلکې د بعضو کورونو کړکۍ هغه کوم طرف ته وي؟ هغه جومات ته وي. لکه د عایشه رضی الله عنها کوټه، او انشاءالله را به شي چې کله موږ د سیرت ختمو د رسول صلی الله علیه وسلم مرګ واقعه بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ په کوم ورځ چې وفات شوی سحر مانځه کې د عایشه رضی الله عنها د کوټې د کړکۍ باندې چې کوم کپړه پرته و هغه یې اوچته کړه او صحابه کرامو ته وکتو او مسکی شو. دا دغه اخري نظر و چې ټول صحابه کرامو ته یې کړی. نو د بعضو کوټو کړکۍ جومات ته وي، لکه یو روایت کې دا راځي عایشه رضی الله عنها څه وایي؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې او سر به یې راننویستو په څه کې؟ په کړکۍ کې. نو ما به ورله وینځو منګز به مې کو. دا دلیل دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته کړکۍ وې، دروازې ورته وې. خو بنیادي په اول پرې جوړ شو نو څو دروازې پکې جوړې شوې؟ 3 دروازې پکې جوړې شوې. ایمان نه ډک جومات. اوس راشي زه ته جوماتونه وښیم، والله العظیم چې حیران به شي جوړ شوي څنګه دي. پای کې چې کوم رخام لګېدلي، پای کې چې کوم لیټونه او ایسیانو پروګرام پکې، ډېر ښایسته جومات دي، خو د مزګزارو نه خالي، د ایمان نه خالي. ایمانی مجلسونه پکې نه وي، مؤمنان به پکې ویل نه. غټ جومات به سم غټ سحر منځله چې ورشي یو سب هغه نیم سب ولاړې پکې، نیم سب په غټ جومات کې. او د رسول صلی په دغه جومات کې انشاءالله تاسو ته زه بیانوم پر روان د رسول کې تفصیل د جمعې د مانځه. په دغه جومات کې کسان دومره ډېر شو چې د خولو د لاسبه بې بینتو د هغوی نه نو رسول صلی امر وکړو چې څوک مانځه د راځي نو څه دې کوي؟ غسل دې کوي. جومات کې به ځای نه و. هغه ایمانی جومات، دغه تاریخي جومات دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دې کې مونځ لکه په نورو جوماتونو کې څو مونځونه؟ 1000 مونځونه. دا هغه جومات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې کې دا کوم ځای چې د رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه د منبره پورې دی دا روضة من ریاض الجنه ده، د جنت په باغچو کې یو باغچه ده. دا هغه جومات ته یو حدیث کې راځي چې څوک زمونږ جومات ته راځي او خیر یې زده کوي، زمونږ جومات کې مسجد نبوي ته اشاره، او خیر یې زده کوي فهو کالمجاهد فی سبیل الله، لکه دی چې مجاهد دی د الله په لار کې. دا هغه جومات ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي د سفر د زیارت په نیت باندې سفر کول منع دي مګر 3 ځایونو ته: مسجد حرام او مسجد نبوي او مسجد اقصی. دا هغه جومات ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم منبر په کوم دی ساده و. ما تاسو وایي چې د کجورو د دې تنونه رسول صلی الله علیه وسلم ستنې جوړې کړې، نو یو یې پکې څه کړه؟ یو یې پکې منبر کړو. هغې به رسول صلی الله علیه وسلم خطبه کوله، به یو زنانه راله په انصارو کې، یا رسول الله زما سره یو مري دی او هغه ډېر تکړه دی، ترکاڼ دی او ډېر ماهر دی، طالب یو مزدر
منبر جوړ کو رسول الله ته سیله جوړ ک هغه منبر جوړ کو راوړو صحابه کرام ولګو رسول الله ته دغه منبر هغه بلې ویوړو غاړې ته کې را روانې جمعې چې رسول الله خطبه شروع کړه صحابه کرام وی داسې جړا راتله لکه ماشوم چې جاړي خو سم جاړي موږ هم حیران شو وي چپ چاپېره ګورو چې کوم ځای نه جړا راځي رسول الله د منبر نه راکوز شو او لاړ هغه کجورې هغه تنه او ویښ پروت په کوم باندې چې به ودرېدو د هغې نه لاسونه چاپېره کړو خپلې سینې سره یې جوخ کړو وی دا دی جاړي په هغه ذکر پسې او په هغه خبرو پسې کومې چې به یې اورېدې د هغه جومات د هغه جومات جوړ شوی دی چې په دې کې غریبانان به پراته و کم صفې والا په دې جومات کې غرډ صحابه کرام د مسلمانانو غرډ کمانډران به پراته و کورونه نه و دغه ځای کې به اوسېدو انشاءالله تاسو ته په روان درس کې بیان کړم بعض صحابه کرامو واقعې د غریبانانو چې دې جومات کې به پراته و د هغه جومات دی خو دا فایده یې د ساتئ او ما تفصیلا دا فایده ذکر کړې ده دغه په درس کې د حج او د عمرې کومه دوره چې ما اوس وکړه پای کې دا مسله ما ذکر کړې ده چې مسجد نبوي اوچت جومات دی ډېر فضایلي دي خو مسجد حرام د دې نه څه دی اوچت دی او غوره دی او دا د بریلیانو د صوفیو د هغوی نه چې کله متاثره شي سړی نو هغه بیا د مسجد نبوي مقام اوچت کړي د مسجد حرام نه ما دې ملګرو ته په هغه ورځ هم دا خبره وکړه چې زه پرې ته قسم خورم چې دوی د مسجد نبوي نه دي متاثره خو دغه ځای کې قبر دی د دې نه متاثره دا ځای کې څه دی قبر دی بس د قبر د لاسه دې له دومره مقام ورکړی ځکه دا کار ټول د قبرونو سره دی نو مسجد حرام غوره دی نه د مسجد نبوي نه اولنی جومات ته د ځمکې په مخ باندې کعبه او مسجد حرام څنګه دی د هغې نه غوره کېږي نه هغه جومات غوره دی د دې جومات نه او دا غوره دی د کوم جومات نه مسجد اقصا نه بیا مسجد اقصا غوره دی باقي جوماتونو نو غوره جومات هغه مسجد حرام شو د ځمکې په دې مخ باندې بیا مسجد نبوي بیا مسجد اقصا په دغه ورځو کې دا طریقه مو ښودی شوه چې منځونو له چې مسلمانان راځي نو په څه طریقه به اعلان کوي چې د منځه وخت داخل شوی خو د هغې تفصیل به زه تاسو ته پر روان درس کې کومه چې صحابه کرام کېناستو او مشوره یې وکړه چې څه چل وکړو دا خو پنځه وخته مونځ دی نو د خپل مسلمانانو او ملګري به څنګه خبرو چې د منځه وخت داخل شوی ډېرې مشورې هغوی ورکړې بیا به یو خبره وشوه او په هغې باندې طریقه روانه د بانګ ویل د دې به انشاءالله تفصیل پر روان درس کې ذکر کوو بیا پر روان درس کې به دا هم ذکر کوو چې هلته مهاجرین غریبانانو څه ورسره نوي نوي راغلي نو رسول سلم یو مهاجر د یو انصاري سره ورور کو او دوی په منځ کې ورورولي قایمه کړه نو انصار او مهاجرین د دوی منځ کې ورورولي قایمه شوه هسې ناشنا ورورولي وه د شنبې رسول سلم د دې مسلمانانو نه یو څو لوزونه م اخیستي دي چې هغه به راته انشاءالله په روان درس کې ذکر کوم او په دې د رسول سلم په دې جومات کې چې کوم غریبانان صحابه کرام به پراته وو دا صرف جومات نه وګورئ دا صرف جومات نه و دا د غریبانانو کور ومو دلته به پراته وو د رسول سلم نه به دین زده کوو هغه طرف ته به اشاره کوو الله سبحانه تعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه تعالی دې زموږ ملاقات د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنة الفردوس کې وکړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين